یو سوال دا ده د افغانستان د اوسنی یعنی خلکو سره هم دا سوال ده چې څه باعث دي چې ولې اسلامي امارت نه پیژندل کیږي په رسمیت باندې او دا سوال زه شخصا خپل به دا غو هیوادونه هم لرم چې اسلامي امارت نه غوښتنې د امنیت کوي او په رسمیت نه پیژني عاملونه باید وایي چې وخت ولې د دین مخکې یو اداره چې دلته د ورځې په زرهاو خلک وژل کېده تا په رسمیت پیژندلی وه دلته فساد اوج ته رسېدلی او تا په رسمیت پیژندلی وه دلته حقوق په مختلفو ډولونو سره نقض کېده هغه مثلا تا په رسمیت پیژندله دلته هلمند قندار قندوز ننګرهار ټول ولایتونو کې انسانان بمبار کېده خو تا په رسمیت پیژندله آیا هغه د افغانستان خلک نه وو ولې نن چې نه بمبار کېږي ته دا په رسمیت نه پیژنې دلته چې د خلکو ځاني حیثیتي مالی مسؤلیت موجوده اوس په رسمیت نه پیژنې دلته څوک بیګناه نه وژني دا په رسمیت نه پیژنې دلته لوی ډېر مشکلات چې اوس په نظام کې حل شوي دا اوس په رسمیت نه پیژنې